طالبانو د ستر چمتووالي خبر ورکړ. دا چې دا خبر څه دی او تازه څه کول غواړي ویډیو خامخا تر اخره وګورئ. د قانون او پټرولیم وزارت مسؤلین وایي د ټاپي پروژې د تطبیق لپاره ټول اړین تخنیکي چمتووالی نیول شوی دی. دغه وزارت ویان همایون افغان هیله څرګنده کړه چې د ترکمنستان به ډیر ژر افغانستان کې د ټاپي پروژې کار پیل کړي. نوموړي وویل الحمدلله بریالي شوي یو چې د ټاپي پروژې نیمګړي کارونه بشپړ کړو او ټول امنیتي تخنیکي او حقوقي مسایل مو بشپړ کړي دي او خوشبینه یو چې هر څه ډیر ژر د دې حیاتي پروژې چارې پیل شي. په همدې حال کې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف یو بیان کې ویلي د نفتو په چارو کې د دولت وزیر یې د ترکمنستان د غازو وزیر سره د ټاپي پروژې د تطبیق طرحه لاسلیک کړې ده. هغه ویلي چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به د سیمې هیوادونه وکولی شي چې طبیعي ګازو ته لاسرسی پیدا کړي. نوموړي زیاته کړه ټاپي د ټولو هغو سیمو د سوکالۍ لپاره مهمه پروژه ده چې له عشق آباده پیلیږي او له کابل او اسلام آباد څخه په تېرېدو هند ته رسیږي. دا پروژه به له دې سیمې سره مرسته وکړي چې طبیعي ګاز ته لاسرسی پیدا کړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي سیمه کې سیاسي کړکېچونه د دې لامل شوي چې د ټاپي پروژې کار عملي نشي. د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو کارپوه سید مسعود ویل د اسلامي اماراتو د رسمیت نه پیژندلو موضوع او سیمه ییز کړکېچونه هغه موارد دي چې له کبله یې د ټاپي پروژې تمویل کوونکي دغه پروژه نه تمویلوي. هغه وویل چې د اسیا پراختیایي بانک او ټوله کې امریکا او جاپان 33% تمویلوله چې اوس اړیکې خرابې او د افغانستان په رسمیت نه پیژندلې له امله د تمویلولو لاس باسي. له همدې امله پایپ لیکه الماني شوې او د سیمې سیالیو کې ایساره شوې ده چې له کبله یې نه لیکه درېدلې ده. په همدې حال کې د اقتصادي چارو یو بل کارپوه نصیر احمد رښتیا هم د ټاپي پروژې د نه پلي کېدو مهم لامل کړکېچونه بولي. هغه وویل پاکستان او افغانستان د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی چې دغه پروژه تطبیق کړي او د ایران امریکا او روسیې کړکېچنې سیالۍ هم لامل شوي دي چې دغه پروژه ودرېږي. د ټاپي پروژې د عملي کولو هوکړه د 1895 کال کې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند ترمنځ لاسلیک شوې وه او ټاکل شوې وه چې دغه پروژه تر 1898 میلادي کاله پورې عملي شي. خو تېرو کلونو کې ناامنۍ د دغې پروژې د نه عملي کېدو مهم لامل بلل کېږي.